سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ ګلالیو زده کوونکو ټولګی نهم ده مضمون فیزیک برخه پنځمه په تېرو برخو کې موږ د برېښنا په اړه خبرې وکړې چې ډي سي برېښنا وه اي سي برېښنا وه یعنې لږه رڼو پوچوو ډي سي برېښنا لکه ډایرکټ کرنټ مستقیم جریان و او اي سي برېښنا چې الټرنیټیو کرنټ یعنې هغه موږ تاسې په اصطلاح متناوب جریان یا موږ تاسې ژوندی برق ویته وي په موږ بحث کړی و اوس د برق یا د برېښنا د جریان د تېرولو له مخې اجسام په بحث کې لرو هادي او غیر هادي اجسام اول په دې بحث کوو هادي اجسام او غیر هادي اجسامونه داسې بحث کوو چې جسمونه د برق د جریان د تېرولو له مخې په درې ډوله دي یعنی د برق د جریان د تېرولو له مخې اجسام چې دي په درې ډوله دي یوه ته هادي اجسام ویل کېږي دویم ډول یې غیر هادي اجسام دي دریم ډول یې نیمه هادي اجسام دي هادي اجسام هغه اجسام دي چې د دې نه برق جریان شي تیر شي یعنی د برق جریان د دې نه چی کېږي تیریږي یعنی هغه اجسام دي چې د دې نه د برق جریان چی کېږي تیریږي غیر هادي اجسام کوم اجسام دي هغه اجسام دي چې د برق جریان د برق یعنی د برېښنا جریان هغې نه څه کېږي نه تیریږي او نیمه هادي اجسام هغه اجسام دي چې د هغې نه د برق جریان یعنی یوه اندازه جریان تیریږي او د یوې اندازې د برق د جریان معنی ګرځي په هادي اجسامو کې به موږ تاسې یو څو اجسام په نظر کې ونیسو چې هغه کوم دي لکه اوسپنه سپین زر سرڅو المونیم خیر که وروسته شوته وي پروا نه کړي او بل میس دا هغه اجسام دي چې د برق جریان یې دې نه تېرېدای شي د جریان چې نه وي نه تېرېږي دا کوم اجسام دي دا هغه اجسام دي لکه رابړ وچ لرګی هوا دغه بیا غیر هادي اجسام دي یعنی د برق جریان ته هدایت نه ورکوي برق جریان یې دې نه نشي تېرېدلی او نیمه هادي اجسام هغه اجسام دي چې یوه اندازه جریان یې نه تېرېږي خو یوه اندازه جریان هغه بیا په حرارتي انرژۍ نه بدلېږي هغه بیا موضوع بدلېږي نو داسې اجسام دي چې هغې نه د یوه اندازه جریان تېرېږي یوه اندازې جریان معنی ګرځي لکه سیلیکان او سیلیکان یعنی هغه جسم ده چې د دې نه دغه د برق جریان چی کېږي
یعنی په مکمل ډول نه وي نه تیریږي. ګرافیت یا ګرافیت مواد دي. د ګرافیت موادونه او د سلیکان موادونه دا د برق جریان چې کېږي نه تیریږي. نو دغه د برق د جریان د تیرولو له مخې اجسامو طبقه بندي شوه چې موږ هادي اجسام وبلل، غیر هادي اجسام مو یاد کړل، نیمه هادي اجسام مو یاد کړل. بیا هادي اجسام په دوه ډوله دي، یو فلزي هادي دي، یو الکترولیت ده. الکترولیت نه موږ اوس بیا بحث کوو چې الکترولیت هغه کوم ډول محیط ده یا مواد دي چې هغې نه د برق جریان تیریږي. هغه داسې مواد دي، یعنی که چیرې موږ دغه د دې هادي اجسام په دوو برخو وویشو، دغه دوې برخې به دا وي چې یو به فلزي هادي وي، یعنی فلز به وي لکه مخکې چې مو ووی چې مس دی، المونیم ده، سپین زر دی، دغه هادي اجسام دي خو د فلز په ډول دي. او یو به څه وي الکترولیت کوم محیط ده؟ لکه په دا کې تیزابي محیط اتلای شي، تیزابي محیط چې په خپله تیزابي محلول ده، او په دې کې د القلي محلول دا چې په دې نه هم د برق جریان تیریږي. او بیا په دې سې وروسته مالګې محلول ده، یعنی د الکترولیت هغه محیط ده یا هغه هادي دي چې هغه یعنی تیزابي محلول ده. که چیرې موږ تاسې د برق جریان وکیسو هغې نه تیریږي، او که چیرې د القلي محلول وکیسو هغې نه هم چې کېږي د برق جریان تیریږي، او که چیرې مالګې محلول جوړ کړو هغې نه هم د برق جریان چې کېږي تیریږي. او بل فلز دی لکه مخکې مو چې ووی چې سپین زر شول، المونیم شو، او په خپله میس شو. دغه بیا دغه هادي اجسام چې دي دا بیا په دوو برخو ویشو یا په دوو ډلې ویشو چې یوې ته فلزي هادیګون یایو او بل ته د الکترولیت هادیګون یایو. په الکترولیت هادیګونو کې به تیزابي محلول وي، القلي محلول به وي، د مالګې محلول به وي. دې ډول هغه نه به موږ تاسې چی کړو، دې ډول هغه نه محلول نه موږ تاسې کولی شو چې دغه د برق جریان چی کړو تیر کړو. او فلزات خو تاسو ته بیا معلومه ده چې سپینو زرو نه د المونیمو نه د میسو نه چی کېږي دغه د برق جریان تیریږي. هر څو د برېښنا جریان ته. د برېښنا جریان یعنی په څه معنا؟ په دې معنا چې موږ د برېښنا جریان چې کله په نظر کې نیسو، د برېښنا جریان د ازودو الکترونونو حرکت ده په یوه هادي کې، یا د ازودو چارجونو حرکت عبارت دی د برېښنا د جریان نه ده. د برېښنا جریان یا د برق جریان، دا د برق جریان چې ده دا د ازودو چارجونو حرکت په یوه هادي کې دی. یعنی کله چې موږ تاسې ازود یعنی آزاد چارجونه په نظر کې ونیسو، د ازودو چارجونو حرکت په یوه هادي کې عبارت د برق د جریان نه ده یا د برېښنا د جریان نه ده. یا موږ تاسې داسې وایو چې د الکترونونو یا د چارجونو انرژۍ انتقال په یوه هادي کې عبارت له برق نه ده یا د برق د جریان نه ده. نو موږ داسې وایو دلته د ازودو چارجونو حرکت په یوه هادي کې
دې نه مقصد شی ده؟ دې نه مقصد د الکترونونو حرکت ده، یعنی په یوه هادي کې به الکترونونه د حرکت په حال کې وي او خپله برېښنایي انرژي به څه کوي؟ انتقالوي. دویم هغه دا ده چې کیدای شي دغه د چارجونو حرکت چې دا مقصد دا ده چې کیدای شي پروتونونه وي، کیدای شي آیونونه وي. نو موږ داسې وایو چې مخکې مو دغه هادي اجسام په دوو برخو وویشل چې یوه برخه یې هغه وه په خپله فلزي هادي ګونې وي او بله برخه یې الکترولیت و. نو د الکترونونو حرکت چې ده دا په چی کې صورت نسی؟ دا په فلزاتو کې، یعنی فلزاتو کې صورت نسی. لکه چیا؟ سپین زر شول، المونیم شو او میس شو. نو مونږ کله چې د الکترونونو حرکت په نظر کې نسو، دلته مې آزاد چارجونه وښیل. دې نه هدف دا ده چې دا آزاد چارجونه کیدای شي د الکترونونو په بڼه وي، کیدای شي د پروتونونو په بڼه وي، کیدای شي د آیونونو په بڼه وي. بیا پروتونونه چې کله مونږ تاسې په نظر کې نسو، پروتونونه بیا په چی کې صورت نسی؟ د الکترولیت چې ده الکترولیت پروتونونه دا بیا په نیمه هادیو کې، په نیمه هادي کې، په نیمه هادي کې دا پروتونونه یعنی دغه برق انرژي یا برېښنایي انرژي چې انتقالوي حرکت کې، دغه به بیا د پروتونونو په شکل نه وي. یعنی دا بیا په نیمه هادیو کې ولکه په سلیکان کې مې چې وښیله او بله په ګرافیت کې مې چې وښیله. ګرافیت او سلیکان داسې فلزات دي، داسې هادي ګونې دي چې نیمه هادي په نوم یادېږي. په هغې کې د برق جریان د پروتونونو په ډول په شکل نه صورت نسی. او که چیرې موږ تاسې آیونونه مطالعه کوو، دا په الکترولیت کې صورت نسی. الکترولیت شی ده لکه موږ تاسې ووی تیزابي محلول ده. دا کې چې کله برق جریان صورت نسی، دا به د آیونونو په شکل نه وي. بیا د مالګې محلول ده او بل د القلی محلول ده. یعنی په دې کې به دغه ازود الکترونونه یا ازود چارجونه چې په یوه هادي کې صورت نسی، دا درې برخې موږ تاسې په نظر کې نسو. د الکترونونو حرکت به په فلزاتو کې وي، یعنی په اوسپنې کې به وي، او د پروتونونو حرکت به بیا په نیمه هادیو کې وي. دا د برق یو جریان ده. آیونونه بیا په الکترولیت یعنی تیزابي محیط کې وي چې هغه بیا موږ تاسې کولی شو چې هغه که تیزابي محیط وي که هغه مالګین محیط وي، په هغه کې به د آیونونو په شکل نه دغه جریان مخ ته ځي او یوه برقي دوره به چی کېږي؟ تړل کېږي. هر څو د برېښنایي دورې سرکټ. برېښنایي دوره موږ تاسې داسې تعریفوو چې برېښنایي دوره هغه تګلاره یا مسیر چې ازود الکترونونه یې طی کوي عبارت د برېښنایي دورې نه یا د سرکټ نه ده. دغه برېښنایي دوره بیا په دوه ډوله ده. یوه تړلې برېښنایي دوره ده، یوه خلوصه برېښنایي دوره ده. تړلې برېښنایي دوره هغه دوره ده چې په دا کې الکترونونه یا چارجونه په دې کې څه کوی شي؟ حرکت کوی شي. یعنی د یوه تګلاره لري، یو مسیر لري، په هغې کې حرکت کې د دې بیا علت دا کېږي چې که چیرې ولته موږ تاسې یو مقاومت ولرو، یعنی مصرف کوونکی ولرو، ګروپ وي، پاکه وي، یا بله برقي آله وي چې هغې نه موږ تاسې کور وخولو، هغه څه کېږي؟ روښانه کېږي. خلوصه برېښنایي دوره
بیا هغه دورادو چې په هغه کې د الکترونونو لوری شوي باند وي، ولته یو مسیر نه وي، یوه تګلاره نه وي چې په هغې کې آزاد الکترونونه په آزاد ډول نه حرکت وکړي او بالاخره هغه وسیله چې ګروپ ده پکادو یا بل برېښنایي وسیله دو هغه روښانه کړي. هغه بیا دلته تاسو ته په شکل کې اخیم چې موږ برېښنایي دوره څه رقم تعریفوو. برېښنایي دوره یا سرکټ هغه مسیر یا تګلاره چې په هغه کې ازود الکترونونه حرکت وکړي او د ګروپ د روښانه کولو یا د برېښنایي دورې د روښانه کولو سبب وګرځي، عبارت د برېښنایي سرکټ یا د برېښنایي دورې نه ده. هغه بیا دلته د دوه شکلونه یې ښیم دي ته. په شکل کې داسې ښیو چې برېښنایي سرکټ یا دوره یوه تړلې دوره ده، یوه خلاصه دوره ده. تړلې دوره دا رقم ده چې که چیرې موږ تاسې یوه بیټري دلته ولرو، دا فرض کوو چې یو ګوټ ته یوه بیټري ده، دا یې مثبت قطب ده او دا یې منفي قطب ده. هر څو یې دې نه که چیرې موږ تاسې یو مزر وولو یعنې تور تیر کو، دلته یو هغه سویچ هم ولیږو. دې نه چې کله دا تور بیا داسې تیر کو او دلته فرض کوو چې یو ګروپ لرو، او دا تور بیا ارسي د هغه سره د مثبت قطب سره چې کېږي لګېږي. دا فرض کوي چې یو ګروپ ده. که چیرې دغه سرکټ یا برېښنایي دوره دا سویچ موږ تاسې آن کړی وي، یعنې دې سره په تماس کې وي، کله چې د منفي قطب نه دغه جریان ارسي په دې شکل سره مخ ته ځي او بالاخره د دې مقاومت نه هم څه کېږي تیریږي. دغه ګروپ څه کوي روښانه کوي. دغې دورې ته دا یوه سودا برېښنایي دوره ده یا یو سودا سرکټ ده د برېښنا. نو که چیرې دا دلته موږ تاسې دا سویچ چالان کړو لکه ګروپ چې چالانوو په کور کې، دغه دوره یوه تړلې دوره ده. یعنې موږ تاسو چې کله داسې ووایي چې برېښنایي دوره یعنې سرکټ په دوه ډوله ده، یوه تړلې دوره ده، یوه خلوصه دوره ده. تړلې دوره یې په دا رقم ده. او که چیرې خلوصې دورې ته موږ تاسې روشو، خلوصه دوره بیا په دا شکل سره وي چې که چیرې دا فرض کړو چې یو ګوټ ده یا بیټري ده، دا فرض کوو یوه بیټري ده، دلته یو لین ارسي د هغې سویچ ده، د سویچ نه یو لین څي، دلته یو ګروپ لرو، دې ګروپ نه بیا دا سویچ ارسي د هغې مثبت قطب ته. د منفي قطب نه دغه چارجونه چې کېږي ارسي. دا سویچ داسې فرض کوو چې دا سویچ یعنی چالان نه ده، دلته کله چې منفي قطب نه جریان ارسي مثبت قطب ته خو داسې بدلیږي، دا فرض کوو یو ګروپ ده، دلته جریان یعنی دغه دوره یا د کوم سرکټ چې ده دا تړله نه ده، دا خلوص ده، دلته جریان صورت نه نیسي، دلته به دغه ګروپ چې وي خاموش وي. نو موږ داسې یایو چې تړلې دوره هغه دوره ده چې په هغې کې د جریان دپاره تګلوره یا مسیر وي، چې دا تګلوره یا مسیر د دې باعث کېږي چې برېښنایي هغه آله یا وسیله چې موږ تاسې لرو ګروپ وي پکه چې هر څه وي هغه روښانه کوي.
هغه خلوصه دوره داسې تعریفوو چې هغه دوره ده چې د ازودو الکترونونو د پوره دغه مسیر وي یو خو قطع وي، یعنی مسیر قطع وي، دلته برېښنایي جریان شی کېږي نه تېرېږي. دغې دورې ته مونږ خلوصه دوره یو. بیا څو د برېښنایي دورې سمبولونه بعضې هغه سودا برېښنایي دوره چې ده هغې دپاره په تخنیک کې بعضې سمبولونه دي چې هغه په نظر کې نسو. که چیرې تاسې د دې تاسې د اووم صنف وبخئ د نهم صنف فیزیک کې یو داسې جدول یې درکړی ده، په هغه کې سمبولونه دي او د دورې نښانونه دي. یوه د برېښنایي دورې سمبولونه لکه اول که داسې فرض کړو چې موږ تاسې د برېښنا سیم که چیرې وښیو په سمبول به داسې وښیو. دا مستقیم خط په خپله د برېښنا یو سیم ده. او که چیرې بیا یو هغه ښیو د برېښنا مصرف کوونکی، د برېښنا مصرف کوونکی په نظر کې ونیسو. یعنی برېښنا مصرف کوونکی څه معنی؟ مقاومت. مقاومت که چیرې موږ تاسې کسو هغه بیا په دې شکل سره خیالوي. په دې شکل سره یعنی دغه د برېښنایي مقاومت یا د برېښنا د انرژۍ مصرف کوونکي هغه سمبول ده نښی ده. یا بعضې مقاومتونه په دې شکل سره هم وي. که تاسې په راډیوګانو کې لیدلي وي داسې مقاومتونه دي، بیا رنګونه لري. هغه یې رنګونو په اساس د دې کوډینګ شوه ده چې دا څومره اومه مقاومت ده. په دې شکل سره موږ مقاومت لرو، په دې شکل سره یا لرو. دریم هغه یې که چیرې په نظر کې ونیسو، دریمه برخه یې د مستقیم جریان منبع ده، د مستقیم جریان سرچینه. دا موږ تاسې په څه ډول خیالی شو؟ دا موږ تاسې په دې ډول سره خیالی شو. دا یې که مثبت قطب وي دا به منفي وي. څلورم هغه یې سمبول چې یعنی بیټري دو پیل یعنی بیټري دا بیا په څه رقم سره ښیو؟ دا په دې شکل سره ښیو. مثبت قطب لوی او منفي قطب چی کوو؟ کوچنی کوو. پنځم یې داسې یو سمبول که چیرې موږ تاسې ولرو چې سویچ وي، سویچ یا د برېښنا د جریان د قطع کولو وصلولو کیلي وي. هغه بیا موږ تاسې په دې شکل سره ښیو. په دې شکل سره یې ښیو. دا هغه سمبولونه دي. دا د سیم سمبول ده، دا د مقاومت سمبول ده، دا د مستقیم جریان سمبول ده، دا د بیټرۍ سمبول ده او دا د سویچ یا د بټن سمبول ده. هر څو یې دې پوره چې د برېښنایي جریان هغه شدت په نظر کې د جریان اندازه کول یا شدت په نظر کې نسو چې برېښنایي جریان په څه رقم سره اندازه کیږي. دې پوره چې موږ تاسې په دانې بحث وکړو، برېښنایي جریان موږ تاسې چې اندازه کوو د امپیر په واسطه یې اندازه کوو. برېښنایي جریان د امپیر په واسطه چی کوو؟ اندازه کوو. اول چې هغه مقدار چارجونه چې د یوه هادي یعنی که چیرې دا یو هادي فرض کو، د هغه مقدار چارجونه د برېښنا جریان چې کله اندازه کوو، هغه مقدار چارجونه چې د یوه هادي د ارضي مقطع یعنی د پرې شوي مقطع نه د وخت په واحد کې تیر شي، دې ته مونږ د برېښنا د جریان یایو او یا دا برېښنا جریان چې اندازه کوو په دې شکل سره په نظر کې نسو. یعنی یوه هادي نه یا د یوه هادي د ارضي مقطع نه
ارضي مقطع. د ارضي مقطع نه مقطع یعنی پرې شوي سطحه. کله چې د یوې ارضي مقطع نه یعنی د وخت په واحد کې یو جریان تیر شي، دغه جریان موږ تاسې بیا د امپیر په نوم نوموو. نو داسې یایو چې یو امپیر جریان مساوي کیږي کولم پر سکند نه. یا داسې یایو چې کله چې جریان موږ په آینې ښیو نو داسې یایو چې د یوه حدي د چارج مقدار پر وخت دا مساوي کیږي په د جریان شدت سره. د جریان شدت موږ تاسې په آی سره ښیو. آی مساوي کیږي د چارج مقدار په کیو سره ښیو او دا په ټي سره ښیو. بیا په نړیوال سیستم کې یعنی که چیرې موږ تاسې وکیسو دا د چارج هغه چې ده دا موږ تاسې په امپیر اندازه کوو. امپیر یعنی په ای سره ښیو امپیر دا مساوي کیږي چارج مقدار په کولم پر وخت په چی سره اندازه کوو؟ په سکند سره. یعنی دغه امپیر د جریان واحد ده چې موږ تاسې کولی شو چې د برق جریان دانې چک کو اندازه کو. نو په خپله کولم چې ده د برېښنا د چارج بین المللي واحد ده. دا کولمب یعنی یو کولمب چارج مساوي ده په 6.25 ضرب لاس په توان دی 18 الکترونو سره چې دا تقریبا مساوي کیږي کله چې راونډ اف کې وکړو 6.3 ضرب لاس په توان دی 18 الکترونو سره. نو دغه دا د کولم چې دا د چارج نړیوال واحد ده. د دې په اساس موږ کولی شو چې دغه یو برېښنایي جریان چې کو په ګوته کو. نو ویډیو په همدې ځای پای ته رسیږي. فکر کوم وخت پای ته رسېدلی ده او په راتلونکي ویډیوګانو کې به انشاءالله په مسلسل ډول په موازي ډول د مقاومتونو په تړلو بحث کوو او بیا به هغه کسو. د الله په امان ښه وخت ولرئ.